عمل د نیکو غواړي په عقبا کې پاک سبحان غافل دی مسلمان دی ډک له ارمانونو بې بقا دی دا جهان غافل دی مسلمان دی ډک له ارمانونو بې بقا دی دا جهان غافل دی مسلمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. د تعلیم الاسلام ادارې مینوالو د الله څخه امید دی چې تاسو به ټول شروغ جوړ په صحت او عافیت سره او د صحت جامع به مې پر تن باندې وي. زه عبدالرحمن ستاسو په خدمت کې د نړۍ نیکمرغه خاوند د دغه موضوع 15مه برخه پیښوم. محترمینو سړی اله د نړۍ نیکمرغه خاوند جوړېدلی سي چې د هغه بنیادي خبرو خیال وساتي کوم چې شریعت پر ده باندې مقرر کړي. درې هغه ضرورتونه چې خاص طور شریعت دا پر سړي باندې مقرر کړي دي چې هغه به د خپل خاوند ته دغه درې ورکوي. په هغه کې اول چې کوم دی هغه تحفظ. چې کله زنانه خپل کور پریږدي، خپل وروڼه پریږدي، خپل قریبان پریږدي، خپل پلار پریږدي، خپل مور پریږدي، هغه راځي ستا کور له دې ته په هغه کور کې مکمله تحفظ حاصله و. مور هم د دې تحفظ کاوي، رور هم د دې تحفظ کاوي، خور هم د دې تحفظ کاوي، پلار هم د دې تحفظ کاوي، د هر لحاظ سره دې ته تحفظ حاصله و. د دې دپاره رعایش و، د دې دپاره ځای و، د دې دپاره کمره وله، خونه وله. نو چې کله دا راسي ستا کره نو ته به مکمل تحفظ و دې ته ورکوي. کله چې خاوند په کور کې نه وي، خاوند پر سفر باندې وي، هغه د مور و پلار د وروڼو د کور والا دپاره ګټه راوړي، نو دا لازمه ده چې هغه کورنیان د دغه کور والا ته تحفظ ورکړي. هغه د خاوند مورې دغه خوا دا خواشه چې کوم ورته وایي دا دغه مژور خپله لور وبلي، خپله لور یې وبولي، ځکه د دې د زوی کور والا ده. دا هغه د ده ورور چې په کور کې دی هغه د دې د تحفظ خیال وساتي، هغه خور چې کومه په کور کې ده هغه د دا ورندارې د تحفظ خیال وساتي. لیکن افسوس صد افسوس چې ودا طرف ته زموږ هېڅ توجه نشته. دغه خواشه و دغه مژور ته د لور په نظر نه ګوري، نه دغه مژور و خواشه ته د مور په نظر ګوري، ځکه مور چې هر څه ورته وایي دا بد نه پوړي، خواشه کې څه ورته وویله بیا هم ځکه سره سونه. د هغه رنګه و مور ته دا لور هر څه وایي دا باک نه پکوي، لیکن که مژور ایسي څه ورته ویله باره اسمانه یې لس مځکه واوښتل. دا پر دې باندې لازمه ده چې و دغه خپل مژور ته به تحفظ ورکوي، په هر لحاظ سره به د دې حفاظت کوي. دغه د خپل زوی په خاطر، د دین په خاطر، د آخرت په خاطر، د شریعت په خاطر ظلم او ناحقي به نه کوي.
ځکه چې د لور هر پرده د لور هر جرم چې مور وویني د هغه د پټولو کوشش کوي چې ورور په خبر نه کی پلار په خبر نه کی دغسې د هر خبرې تحفظ به د خپل مژور ده کوي ځکه دا د کور مشره ده په دې باندې دا ټول سره کښېنستلی سي دویمه چې کومه ضروري بنیادي خبره د هغه توجه شریعت و زنان ته دا حق ورکړی دی چې خاوند به توجه ورکوي وخت به ورکوي د هغه د آل و احوال پوښتنه به کوي د هغه ذریات پوښتنه به کوي لیکن افسوس صد افسوس چې نن سبا موږ د توجه هیڅ خیال نه دی ساتلی در کور والا زیاته توجه نن و فیسبوک و موبایل ته ورکول کېږي یو خو هغه مسافر خلک دي چې ځنکللي دي هغه د دې دپاره خواري کاږي پیسې ګټي هغه خو عادي کللي دي لیکن چې کم کور دي هغه هم وخت نه ورکوي هغه هم وخت نه ورکوي په موبایل باندې اخته په فیسبوک باندې اخته د یارانو سره په ګپ باندې اخته په نیمه شپه کور ته را روان حالانکه څنګه چې شریعت نفقه لازمه کړې ده پر خاوند باندې داسې شریعت وخت ورکول هم لازمه کړې علامه ذوالفقار نقشبندي حفظه الله هغه لیکلي دي چې دینداره خلک دي وخت نه ورکوي ستا توجه غواړي چې هغې ته دا احساس ورسي چې د سره زما فکر شته دا احساس ورته ورسي لیکن نن چې ګوره په موبایل کې مصروف په اخبار کې مصروف پر خبرو باندې مصروف په ډرامو باندې مصروف وغه طرف ته ګوري نه کله چې ضرورت پیښ شي کله چې د هغې ضرورت څه ورته بیا دی د هغه توجه ور واوړي ځکه هغه هم د خپل ضرورت په خاطر دا د خپلو کور والا حق تلفي کوي توجه غواړي هغه شریعت دا لازمه کړې ده چې وخت به ورکوي او کوم چې د سفر سره مسافر راسي هغه چې راسي نن دلته ډوډۍ نن هلته ډوډۍ نن د یو کره نن د بل کره نن د بل کره او هغه چې په دغه کې شپې پرسي هغه هم روان سي هېڅ توجه نه نو دا نن چې زموږ کورونه اکثره بربادېږي د دغه وجې څه ده چې هېڅ توجه نشته د کورونه ورته درېیمه چې کوم لازمه ده هغه حوصله افزایي ځکه د زنانې دا مزاج وي هغه دا سوچ کې چې زه د خپل خاوند د هر شي حفاظت کومه د ده دپاره هر کار کومه چې دی څه وایي هغه کومه پر هغه باندې عمل کومه یو ورځ خو دی نه وویله چې څنګه ښه کار دې وکړي ډوډۍ در پخوي دیګونه در پخوي کالي در پروي کور دي قریبان دي ټوله ساتي یو ورځ خو دې داسې نه وویله حوصله افزایي دې نه وکړله دا زموږ چې کوم بعضې کسان دي هغه خو دا ورته وایي چې د کور خبره به ماله نه راوړي ولې نه راوړي دا خپل درد د دل دا خپل د زړه غم چاته بیان کړي چې د دې سره په کور کې یا څه سوي دي یا دا څه ستړیاوې دي یا څه پریشانۍ یې وړي دي خو په کار دا ده چې ته داسې نه چې ته بس د بنې راووځې پر دا نور لرګی راواخلې نه حوصله افزایي یې وکړه چې دغه ستا کور دی دا باندې به الله تا ته اجر درکړي پر دې باندې الله جل جلاله په قیامت کې تا خوشحاله کړي او جنتونه به درکړي د دې بدله به درکړي د دې قدر و قیامت هغه به ورته وشي لیکن حوصله افزایي هم زموږ سره نشته نو په کار دا د محترمینو چې دغه درې شیانو باندې مکمله توجه وسي یو زنان ته تحفظ ورکول سي دویم دا دی چې زنانې ته توجه ورکول سي دریم دا دی چې د هغې حوصله افزایي وسي چې دا کم خدمت ستا سره کوي کم کوشش کوي او کم خواري د سره کاږي د هغې قدر وکول سي ځکه انشاءالله سبا به یو واقعه په شپږمه برخه کې تاسو ته بیان کو چې د کور کار د بچانو سنبالېدل دا څومره مشکل کار دی او څومره زور غواړي والسلام